نه حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه باز اصحاب کرام پوښتنه وکړه چې د الله پیغمبره د قربانی حقیقت څه ده؟ نبی علیہ السلام ته ویل دا ستاسو د پلار روحاني پلار او نسلی پلار حضرت ابراهیم علیه السلام سنت طریقه ده او الله جل شانه د خوان هغه ته حکم شوی او په دغه سنتو قرباني اوس موږ هم عمل کوو او ما ته هم او ما امت ته هم حکم شوی دی نه قرباني کوو. اصحاب کرام ویل موږ ته به کې راکول ثواب به څومره وي؟ نبی علیہ السلام ته ویل د هر وخت په مقابله کې به تاسو ته یو نیکی درکول شي. دی حدیث روایت مسند احمد کړی دی. محترمو دا حدیث مې بار بار بیان کو یو خدا مسله بس دغه چې د قرباني څومره ثوابونه دي دا چې ځین کې مناسي چې قرباني باندې الله موږ ته ډېر زیات ثوابونه راکوي. نن پکې یو مسله دا زده کوي چې کوم یو حیوان وي که غوا وي که پسه وي که سیرلی وي په یو وخت باندې ګوډ وي یعنې درې خپې لګوي په درې خپو باندې ځي یو وخت به بیخي لګولی نه شي او نو بیا په دې قرباني نه کېږي او که خپې لګوله ګوډ دی خپه لګوي ګوډ ګوډ پې ځي نو بیا پې قرباني جایز ده. بیا دله دا مسله کومه چې یو حیوان داسې وي یو ځناور داسې وي چې هغه یو وخت په ګوډه ده خپه یې جګه نیولې ده او په درې خپو باندې ځي نو خپه ګوډه ګوډه کوي په درې خپو ځي بله خپه لګوی نه شي نو بیا په دې قرباني نه کېږي. او که داسې وي چې خپه لګوي او ګوډ ګوډ ځي نو بیا پې قرباني جایز ده. خو بیا هم بهتر دا ده چې داسې حیوان واخلئ چې هغه د عیوبونه پاک وي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.